د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز په نوښت د افغانستان د خپلواکۍ د بېرته ګټلو د 106مې کلیزې د نمانځنې لپاره د یو لوی جشن تابیا نیول شوې وه. په دې محفل کې د ویناو ترڅنګ د پښتو ژبې وتلې هنرمنده اغلې نغمې هم ګډون درلود. غونډه د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز د مشر په پرانیستونکې وینا پیل شوه. نوموړي د افغانستان د خپلواکۍ د ارزښت او د غازي امان الله خان د هڅو یادونه وکړه. خو کله چې په کاناډا کې د افغانستان سفیر خپله وینا پیل کړه، د تالار د باندې د خلکو د زیات شمېر له امله بېنظمي رامنځته شوه. ګڼ شمېر ګډونوال په فشار سره تالار ته دننه شول او د تالار داخلي دروازه زیانمنه شوه. د تالار مسؤلین اړ شول د سفیر د وینا پر مهال مایک بند کړي چې له دې سره سفیر پرته له وینا کولو له سټیج ښکته شو. په محفل کې د افغانستان د سفیر ترڅنګ یو شمېر کاناډایي چارواکو هم ګډون درلود، خو د بې نظمۍ له امله د تنظیمونکو لخوا له تالار څخه وایستل شول. د امنیت او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل شوې سکای ویو سکیورټي اداره ونه توانېده چې وضعیت کنټرول کړي، نو اړ شول چې پولیسو ته راپور ورکړي. له دې وروسته د ټورنټو پولیس سیمې ته راورسېدل او د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو له امله یې غونډه لغوه اعلان کړه. پولیسو وروسته په خپله رسمي ایکس ټویټر پاڼه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او د سړکونو د بندېدو په اړه هم خبر خپور کړ. یو شمېر ګډونوالو وویل چې د خپلواکۍ د جشن لپاره ټاکل شوی تالار د ګډونوالو د زیات شمېر لپاره کافي ظرفیت نه درلود او د دوی په باور همدا د بېنظمۍ او د غونډې د لغوه کېدو اصلي لامل و. د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز مشر وویل چې دوی د 1500 کسانو د ځای لپاره ترتیبات نیولي وه، خو ګډونوال تر دې شمېر هم زیات شول. هغه زیاته کړه چې د تالار مسؤلین او د امنیت ټیم د جشن د تنظیمونکو سره د کافي همغږي نشتوالي له امله د رامنځته شوې بېنظمۍ مسؤل وبلل. د دغو نه یو غټې کتلې کنټرولول د سکیورټي په تاوان کې نه وه، او بدبختانه چې دا دفعه سکیورټي زمونږ په اختیار کې نه وه، دا د حال سکیورټي وه او خپله حال دغه کړې وه، وظیفه‌داره کړې وه. نور کاله تاسو شاهد وئ چې موږ دغه د استقلال ورځ او نورې ورځې په ډېر شانداره توګه ترسره کړي، مګر په هغه کې موږ خپله سکیورټي درلودله. سږکال دغه سکیورټي په حال پورې ارتباط درلود. دوی ونه شو کولی چې د خلکو مخه ونیسي او خلک حال ته راننوته. خلکو هیڅ ګناه نه درلوده، خلکو فقط خپله مینه وښودله. حتی خلک ډېر په ارامه په ځمکه کېناستل، چې چوکیو کې ځای نه و، څه په لاړ و، څوک په ځمکه کېناستېدل، خو علاقه یې درلوده چې خپل وطن سره خپله مینه ښکاره کړي، خپل احساساتو ته تبرز ورکړي. خو بدبختانه چې د دغه حال خاوند او سکیورټي دواړو زمونږ سره په دې برخه کې همکاري ونه کړله او دغه مسله راپېښه شوله چې پروګرام تر پایه پورې موږ نشر نشو کړلی او موږ هغه ته ادامه ورنشو کړی، ځکه چې زمونږ تېر پخوا سکیورټي زمونږ په اختیار کې وه، زمونږ د هدایت سره سم دوی کار کوو. مګر دا دفعه سکیورټي زمونږ په اختیار کې نه وه، بلکې د حال په اختیار کې وه. د هغوی د هدایاتو مطابق عمل کوو، چې هغوی هدایت زمونږ د کلچر سره سمون نه خوري. زمونږ کلچر کاملا د دوی د کلچر سره فرق لري. زمونږ د خلکو سره د برخورد شکل فرق لري. منګه په پښتونولۍ، منګ په دود، دستور او عنعناتو او د خلکو په ژبه باندې پوهیږو، د هغوی په ژبه ورسره غږیږو. مګر دا خلک د هغوی په ژبه نه غږیږي، د هغوی په دستور نه پوهیږي. دوی برخورد ډېر هغه سخت او سټریکټ برخورد د خلکو سره کوو او خلکو احساساتي کړل او خلک د دوی په مقابل کې وښورېدل او دا بالاخره د دې شي باعث شو. او تېره پله چې موږ کوم حال نیولی و په هغې کې دروازه ماته شوله، سره دې چې هلته خو نغمه نه وه، خو دا د دوستانو ماته استول چې احساسات او مینه ده چې دغسې حالات رامنځته کوي. هغلته نه نغمه وه او نه دا مسله وه چې د نغمې مشکل و. هغه وخت کې زمونږ حال البته تر دې په مراتبو کوچنی، یعنې د دې درېیمه برخه حال و، او دا دفعه د هغې نه 3 چنده موږ غټ ونیو
نو زموږ د دې نه زیات غټ امکانات زموږ سره په اختیار کې نه وو. موږ فکر کوو چې موږ کولی شو همدغومره خلک راجذب کړو. اما دلته د 15,000 کسان او د راټول شوي وو. د 15,000 د کسانو دپاره په داخل د ټورنټو کې غیر د هغه اریناګانو نه چې مثلا هغه یا د راجرز ده یا لکه داسې نورې اریناګانې چې هغه زموږ افغانان د هغې د رانیولو توان نه لري، د هغې د کرا کولو توان نه لري. حتی دغه حال چې موږ رانیولی و دا موږ ته $12,000 موږ باید دغه حال رانیولی و، او په دغه حال کې د 1,500 کسانو د ناستې ګنجایش و. موږ هڅه وکړه چې د یادې بې نظمۍ په هکله د سکای ویو سیکورټي ادارې له مسؤلینو وضاحت واخلو، خو هغوی د هر ډول تبصرې کولو څخه ډډه وکړه. موږ همدارنګه هڅه وکړه چې د ټورنټو پویلین تالار له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سربیره ونه توانېدو چې د هغوی نظر هم ترلاسه کړو. د پښتو ژبې وتلې هنرمندې اغلې نغمې د محفل د لغوه کېدو له امله خپله خواشیني په سوشل میډیا کې د یوې ویډیو په خپرولو له لارې څرګنده کړه. هغې وویل چې هیله یې لرله له افغانانو سره له نږدې وویني او د هغوی په خوښه خپلې سندرې وړاندې کړي. لاړو کنسرت ته د افغانستان د استقلال د 100 کلیزې په یاد چې د افغان خدماتو مرکزي ټولنه جوړه کړې وه. ډېر ښکلی کنسرت، ډېر خلک یې رابللي وه. متاسفانه چې ځای ګنجایش دومره نه و چې 15,000 نفره هلته ځای شي. ډېر افغانان راغلي وه، ډېر مینهوال راغلي وه چې دروازې یې ماتې کړلې، پولیس راغلی، نو حالات ډېر زیات خراب شو. ډېره زیاته متاسفانه ډېره زیاته خفه شومه چې دومره په مینه او محبت موږ هلته لاړلو چې ډېره پس له مودې هم کاناډا ته زه راغلی وم چې خپل افغانان، خپل مهاجر افغان وروڼه او خویندې زه د نږدې سره وګورم او دوی ته یو ښه ښکلی پروګرام اجرا شي. متاسفانه چې زما پروګرام ونه شو، ډېره خفه برته راللو. دغې پیښې څرګنده کړه چې د لویو ټولنیزو غونډو لپاره د ځای ټاکنه، د ګډونوالو شمېر او د امنیت همغږي څومره مهم دي. د خپلواکۍ د جشن بې نظمي د راتلونکو محفلونو لپاره د ښه تنظیم او د مسؤلیت پر اړتیا ټینګار کوي.